د نیمروز امنیتي مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د تیرې یوې اونۍ په بهیر کې د جلا ترافیکي پیښو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د زرنج دلارام د لوی لارې قومندان محمد حکمت ویلي چې د یاد ولایت په همدې لوی لارې کې د تیرې یوې اونۍ په بهیر کې د بیلابیلو ترافیکي پیښو له امله 2 تنه مړه شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د یاد ترافیکي پیښو ټپیان د درملنې په موخه روغتیايي مرکزونو ته لیږدول شوي دي. د یاد پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼل شوې ده. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 15 افغانان خوشي شوي دي. یاد وزارت ویلي دي چې خوشي شوي بندیان وړ مورز هیواد ته راستانه شوي دي. د تورخم سرحدي امارت د معلومات له مخې دغه کسان د قانوني اسناد د نه لرلو له امله له 19 ورځو تر 2 میاشتو پورې بندیان وو. له تیرو 2 کلونو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په سرګونه افغان کډوال د قانوني اسناد د نه لرلو په تور دغه هیواد د پولیسو لخوا بندیان شوي دي. په دغه بندیانو کې ښځې، ماشومان او سپین ږیري هم شامل دي. د بلخ د کډوالو چارو وزارت مسؤلین وایي چې له ایران او پاکستان څخه راستنو سو 300 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته شوې ده. دغه مرستې چې یو بوجي وړه او 2 ډبې غوړي پکې شامل دي. د کډوالو چارو ریاست له لوري د بلخ ولایت مقام په همکاري له ایران او پاکستان هیوادونو څخه بیرته راستنو سو کورنۍ سره له څېړنو وروسته شوې دي. ورته مهال هغه کورنۍ چې له دغه مرستو برخمن شوي دي خوښ دي او له مسؤلینو څخه غواړي چې د بېوزلۍ د کچې د راټیټولو لپاره دغه ډول مرستو ته دوام ورکړي. د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د یوې ترافیکي پیښې د رامنځته کېدو له امله 4 کسان مړه شوي دي. د فاریاب د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي ویلي دي چې د یاد ولایت د مرکز میمنې ښار په کتکم سیمه کې د یو پولډر موټر د چپه کېدو له امله 4 تنه مړه شوي دي. هغه چاته کړی ده چې د پیښې جسدونه ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د یادې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. پاکستاني پوځیانو په چمن کې 15 پرلت کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. یو سرچینه وایي چې پرلت کوونکو د چمن سپین بولدک ته پخوا په شان د لارې د خلاصېدو په موخه چمن کې د یو پوځي مرکز مخې ته وژل شوي وو چې پاکستاني پوځیانو پرې برید وکړ. د سرچینې په وینا په برید کې 4 پرلت کوونکي وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي.